همداسې کار کوو که نه چې غواله دا بوسړو ځان ورته ولاړم که شابه بیخي وباسې روزه نیغ ودرېږه ته یو بوجۍ نشي نیوې راشه تا شاوخوا خدای دې په سر تاره که ونه روزه الا دا څه کوئ بوسم غرق کړه ټوله وکرل ویم بوس پرېږده خبر خو نه څه شي نه وي د څه شي نه ویم اوښې مې راغلې دي اوښې دې راغلې او که نه راغې اوس پې زه خوښه شمه دا دنیا ځي مسافرۍ کوي څوک خو ځان داسې نه غیبوي ما ته خو یو کس ویلي و د کویلې په کان کې مړ دی بل ویل سمندر وړی دی مړ نه و مستیانې کولې کېږه ما غلی که د پیشو اووه ساګانې دي نه مري ما ته معلوم دی ربړ دی چې څومره راکاږي غځېږي خو مري نه همداسې کار وکړه که نه ته ځه زه غواله دا بوس وړم ځه شیندی به زه خیر بیا دا د بوج د اوچتولو دی تی په سر که دا د تورې زما څه کم یو دا بس داسې وروسته داسې به یوسو راځه داسې نه که نه ښه ده شابه خدایه بیخي ماشي ته راشه خو دا ځان نه څه جوړ کړل زه شیدو راځه په غلط تاته چې زه به زه شیدو راځه راځه اما پاتوارانی ته دې چړې ته و دا سابازو که الله پس خیر ورپورې که بس به نو ګیا وطنه چې او هم ترخوا به په پردو کورونو کې ګرځي مله دې سترګې خوري که خو چې ګورې پردو درې مو ته به ناست دی پردي خیراتونه پسې ګرځي او دغه بیزوګانو ته وګوره همدغه شان کښېنې موږ ستاسو خدمتونه نه شو کولی یا به مور په پردو کوڅو کې ګرځي یا به ستاسو خدمت یې کوي اما ټوله ورځ په خیراتونو پسې په تعویزونو پسې په تاویلې ماویلو سره پسې اما کلسومې کره به لاړ شي او کلسومې کره به ناست او ستا په سر او زما په سر د هغې کار دا دی برقه ورته په لنګه پرته وي بیا د دې عمر شو دغه سپکې ډتې به مو تا پسې وي او په خپله باندې سپکه ده یا الله دې ولا مرګ راولي نو په سر یې دړ نه راځي په خېټ یې دړ نه راځي دا ما ته ناجوړه نه لیده که الله ولا وبا راولي چې دوی چې چړې نه خلاص الله دې تاسو نه راولي ښه ولې مونږ اوس یتیمانان کوئ په دې داسې ورکوټي عمر باندې ته ورته وګوره دواړه راته سنډېمې ناستې یې او مونږ دا د ځان له په خپله چای پخو بوډا پلار مې دی تاسو شرمېږئ هم نه د سرونو نه خلاص شئ امور مې راغله یو په یو به ورته یادومه نور ظلم څوک کوي ته ورته وګوره دا ریګونه مې که ستا مور ښه ده به که نه ستا پلار به تښتېده نه هغه ورته کور پرېښوده تښتېد دی خدایم بیخه بنیاد وباسه بیخه بنیاد وباسه لږ مونځ او دسم کوې که نه یوازې بس غیبت دی صرف غیبتو باندې سر دی ته ورته وګوره مونږ سړي اوس کارونه کوي کور کې خو مونږ به بار کوو دا ښځې د څه لپاره خلک کوي یا بچې دا خو چې زه کورونه لاړم نو دا شی شروع شو هندي به اخري پخري یم که به ښه به یې راوړله مونږ به خوړله خو بس پته یې لګي چې په تاسو کې څه چل دی هی والا پخاوه ده مونږ څه کار ده چې مونږ یې والا پخوه مور دې تاسو بار وي ښه ده دې بار ګرځي ته ولې چیچله ته یې والا پخوه که نه زمونږ څه کار دی څه ولې دا کېږي زما څه کار دی اره بیبي راله به د خیره راغلې دا خو رارسېدلی دی دغه خو رارسېدلی دی چې پورې پرېښی انا دغه کاري دغه کاري یو طرف ته کور دې راته پرېښود ویې وروره خبرې مه کوه څوک خبرې نه کوي څه به وکړه ویا څوک دا زما خوره زما ته په قدر کښېنه جېږه مه کښېنه دا دنیا مسافرۍ لځي دا سعودي دوبۍ کراچۍ خو دقه ځای دی تا په کراچۍ کې ځان غیب خدای په قهر اخته کړه تا به ما پسې ورین کړی و ستا شان خدمتګار یم د خیرانو خدمت به کومه څه به مې رینګ کړی وی تا سره یې نمبر و تا سره یې و موږ سره نو تا سره خو که نه او هغه په کراچۍ کې مسافر او ته خو په خپل کلي کې مسافر یې سهار وځي او ماښام راځي ستاسو ته خو موقع میلاو شي ای د ژبې چرمښکۍ ته خو مستقه ته ناست دی چې کوم ځای کې به وله پیغور ورکړم بیبي چې ته نه وې کور کې که نه
نو په مونږه ټولو باندې دونه ظلمونه وکړه ته ورته وګوره دا غټ دغه ناټې تنور راته په دې کټ کې خپې بغډولې دي اخر مونږ ځان له چیم کوو روټۍ هم کوو بھائی دا موږ څه کار دی نو ځان له پخوی له کار مې ځان له چې روټۍ نه پخېږي چې پخه نو کم شوي څه ولې بیا ځان نه پخوي زه چې ستاسو مړونو له هر سال پراټې پخوم هغه دې هېرې شوې زمونږ مړونه په مړونو کې حساب نه دي هغه خو څه چې نو کالتوسونه دي هغه خو په پوکي مړېږي خورې دا خفه دغه کېږه ما. څوک مړی دا د ډب شمشتۍ نه ده د دې خدمت په نور نه کوي تینا علی دا ما دې نه کوي شکر دې ما دې خدای لري تختو دې موړ کی دا دې موړ کی یم زمولی ما زمولی خو په اخر اخته شه لږ په ارام شه کنه هغه کلي خو پرېښودو دلته ګزاره کوي دا څپکونه خو ستا د لاسه دوی ماته خوځوي چې ته سړی وې او کور ناست وې د دوی مجال څه ویم زه خو سړی یم خو ته ښځه نه یې ګلخه به والې او ګردې به کلي به چانګې خفه کېږه ما دا ښځه ده خو ته سړی یې نه یې او تختې دي شمشه د ما د مور او د پلار خبرې یو خبره ته کوم زما دا خور دومره سپکه نه ده چې تاسو به یې سپکې وایي دا زمارو دی چې دا زما تپوس نه کوي څوک بیا کوي نو زما نه به تپوس کېږو سمشه ولې زه خلکو درکړم زه خلکو خبر درکړم دا ګوته بدله ماته کوم خبرو جواب راکا جواب درکوم. چې ود خلی گزار کې ستا خو اوس دا فخر چې بیا کور پرېږدي بیا ځي زه دې کنه موږ به څه کوو دا شلېدلې سپې مې نو له ستا د موږ په کور کې نو څه کوي تراشوږي خو تاسو یې داسې شیطان ته کوئ نو کور ته مې ناست کړه تاریخي ده خو زه خپل کور ته کوم یم خدای شته کولاړ شم دا خپله خور د پرېم چې مړی کې څه دي پکې دا هغه خپل کور کې سري والله چې وچه تشي رکیبې پکې خفه کېږه ما دا خپلې چاچیګانې دي کور هم نه پرېږدي ملوله کور بیټ باندې ده زما هغه چاچیګانې رور کو مې نوې سپو به خوړلې وې دا دې لالا ته دې خو دوا نه شته که نه سپي به نه وایي بین به راکاږي او تښتي به دا خوري خپله خو تښتېدلې وي تښتېدی نو ما خو ستاسو شان خانان کول نه شم کولی زه خپل موټو ګټلی شم لاړه ولته دې پردي خدمتونه کوي رایې نه دې پرېږدو کراچۍ کوم تپوس وکړه ما ته پته ده هلته دې لیټرینونه صفا کړي دا نور بله پرې کړي ځینې پیمان دوانه کړو دا زما دا د دوی نکاح مخه ده. دا به خور نکاح مخه ده. ویم رو را خور دواړه شیطانان یا شنه مخونه شیطانان خو تاسو یې چې له ما خور د دغه م خادیله لاړې چې دا سر به په چوټي کې ټاکوې دا موږ څه کار دی خپله مور دې ده دغه خور دې ده او دا ستا خاوند دې ته پیچه او ښځه او خاوند پیچه موږ ته بدګوم خرابه وې یو خبره کوم لکه دا ورته ما بد وي چې ته سهار لاړ شو ماښامه پیدا کېږي که نه کلي چڼ کې نو دې خپله کور کې کېنئ بچو یې څه پخوه پخوه نو ضرورت پې نه کېږه ما د لاتین شیشې د لاتین شیشې سال له به مردار پروت دی دې ته دوا کوه خمخا دي خلکو سره کوي دا شیرینې خوله توس ما د خبرې خبره په خبره خلاصېږي لاس په لاس چې خبره وکړه څه خبره ما ګټې کړې ته ما د خپله ګټه وکړې دا زما د دادا دي زما د دادا دي زمونږ ټولې ګټې د ګټو نه لاندې دي او یا خورې کېنام ترخه میړه دی نه دي د تیلو ماچستې د وړې دی او دونه اور پکې بلیږي چې دا به کله مړ کېږي وایي زما دې توبه په خپله کلونه تېر کړه په کراچۍ کې هغه ورته نه دي یاد او زه څار وتي وم اوس رالم هغه راته پیغور شو داسې دا چې موږ پخوله که نه دې ماشوم پخوله چې که نه نو ته کوم خواته دي دا ماشوم کوم یو ما ته څه پته وه ته خو یې په مړو حساب کړی وې دلته خو چل دی که دا ښځه نه
مړ شوی چې پرېږدیا مړ وې. نو چې ته کراچۍ ته تلې نو دې نه به یې تپوس کړي ورته مې ویلي پرېږده پته وینې تاسې له یو خبر کومه باندې مشران وایي چې کوم سړي 3 کاله د ښځې نه بار مسافري وکړه نو هغه د خپله نکاح تازه کړي. ستاسو دواړو په نکاح کې اکبر شک تازه بې خبونیاتي مطلب ما خو 3 میاشتې وشوې ما ته شوي ښه وایي. ډېر وخت تېر نه کړي یعنې بیا به دا شته ښځه به ما یې بس بیا دا نکاح یې ماته شي پروا نشته بل چاته هغې به هم بل چاته اړولي او تا به هم بل چاته یې سړیه خدای چې را پیدا شو زما خوړه ګوړ شو. ستا د ورندارانو جواب وکم خو د رونو جواب دې وکم او خو دا خپل لیوني زوی جواب وکم. ما ویل کېدې مړې ما خو په مړي نه حساب کړی. ویم چې دا کونټۍ دې سر ته ونیسم که نه او داسې دوړې دنه پاسومه نه نو چې زه تلم که نه نو تا ته خو ما ویلو چې زه لاړم کراچۍ ته کار ده نو دا مړ کړی شوم بس. دې درست کلي ویلې چې پته ونه لګي دا مړ به وي هلته لانج کې میانو کاروبار کوي بل سین به وړی. سین به وړي اله شور مه کوه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر. وعلیکم السلام. څنګه بچي دې خو راځه بچي دې خو راځه. جوړه کېنه نیکه ته سلام علیکم بچی په خیر دې په خیر ته څنګه چخی الله دا کې اوچې کا نو مسلمان بس ملک ته لاړلی دی هر ځای دې داسې کړی دی چې کم ځای ورته کو دونه د کیسې دي بېخموزه یا بېخموزه ملک د سوټو ډک دی داسې سوټي خورې سنو هغه چې الله دې د امترخوا په درېیمه کې حلاله شي نه لکه پیشته ونه او سوټې دونه کې چې ملک ته یوړه هم چې تاسو عبدالقدوس راغی دوس راغی توبه بیا را نازل شو امترخواخي خیر دی څنګه حاجي صاحب ته ښی شکرونه ویمه دا کور ته راغلی که نه نو لکه شیرې میرې مې درته راوړي ما چې دې کور کې ولګوه چې دا کور هم پرې ښایسته شي مبارک شه کور مبارک ستا دې مبارک شي خوشحاله که الله دې خوشحاله که قدرمن شي بس رالو ستاسو ګاونډ ته رالو د ګاونډیانو خو په یو بل ډېر حق یي ستاسو زمونږ خیر ساتئ مونږ به ولې نه خو بچی محمدالخوا یو خبره مې اورېدلې وه خفه نه شي داسې دا چیلي ته راوځه خو داسې نغري ته په مخه کړې ده یا په خوره دې ورکړه چیلۍ پرېږده دا سړی دې په موږي وتړه الله دې سر خاورې که تام خاون په ډېره موده پس لیدې کټ لنګه دې ویلې چې پا نه سي زما خاون کو هر څنګه دی صیغه خو یې د چړو ده دا و څه دي ولې څه دي څه دي لکه چونچوړي نه چې سر ولوېږي او چې ډانډې پاتې ته پته لګي زما د سترګو تور دی په دغه زه سترګې غړومه کښېنه سترګې بیا وغړه خو دا چې باندې که مېلمانه دي دا پاسه به که نه دا به مونږ ته تیارې ته ناست دی هغه مشره ده ورته کشه که د خیر بلې مشره زما مور خو نه ده دا کالو چې ته تللی وې دې خو یې موته دې زه پرېښې ومه ویم دا مېلمانه دي په دې خوله ګلاس کې دی خیر دی دا زما د توبه هغه چیرته ده اوس که نه یا الله زما د په توبو توبه هسې امترخوا زه ګوډې خبر شوي ومه خفه نه شي خو ګوډې ستاسو هغه مالت کې ډېرې غوې مې دا اخېستې وي دا ګوډې ډېر ښه مالت دی ډېر ښه خلک دي خوا کې د سره جومات دی دا چغې چورې دی کمې واخې سلام علیکم وعلیکم السلام باید په خوله لاس کې دی نو وسیع ده ګاونډیان دي نیغ کښېنه څم د باډي بلډینګ هم کومه بس کې به نو ته خو باډي بلډر یي دا درته ووایه که نه خانتاسي ګټه ایښي یا ستاسو دواګانې خو ما وی که نه هغه بچي څنګه شکر چې ښځې به دانوسې مې وي زه به هم دې نوي کور ته ورشم اراده بچي ده ښه دې وکړې دا ستاسو خپل ځای دی ښه دې وکړه کله راځه بچی موږ به در باندې مشغول یي کله راځه ښځویه
وي ما کوکو ډېرې زیاتې خبرې مه کوې ستاسو ګورې سمه وخت په سر درد الله د دې خو برېخونه دي دا څنګه خبرې دا خدایا نو عبدالخوا خو دې ډېره زیاته روانې زه وګورې ما ګوره زموږ مهالت کې د ډېر وخت تېر کړي وایم ستا هغه پېغلتوب چې رایاد دي په دې علم دې پیغلتوب چې کومې خبرې خو به څوک ویاله د نصیب خبرې دي د نصیب خبرې دي مام دیګونه په خوب لیدلي د دیګ چمچۍ مې ورسېده دا خبره ګوره که ما د ټیلیفون د زما خیال د کور نه ټیلیفون راغی یو بس ته دې تنګي نو بس څوکونو ښځې دي که نه دا بندې که بندې داسې کار وکړه نه چې ما ته پلار مې کړی دا شیدې ورمینه چې ورته ګورې نه وي پسخېږي به چې ما وي د په خدای باور کوي چې بیا مې انکار نه شو کولی ځکه چې واده وکړه نه نکاح شوې وه دا خو ډېره ښایسته وه ما ته یې ویلي ویل داسې خوږ دی لکه قجوره خو چې ومې لیدو نو هغه بړه خرمه چې چا خوړلې وه او تش هډوکې پاتې وو داسې کار دی حاجي صاحب که نه دا ښځې چې کله کښېني که د مینې خبرې خو کوي دا یې د مینې نه راته وایي سړیا او دا هغه چې خو راباندې ګران دی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام دا ورور مې راغی وروره ستړی مه شي یا مې وامالي ماشاءالله ماشاءالله ویم کور نري سمه جنجال پوره ده نو هر څه پکې میلاویږي د دې سارو خو غم وکړئ د خدای بېنصافه ځای په دې نیکه بابا کو د بازار نه ساټې پټې نو ما ته وایه زه بدله ځم ماماجي په پردو زړونو باندې ډاکې ما چوخه اخواشه کنه اخواشه میم بیا بدرې راشه دا مو تپه او کنه چې ته خو ونه ګوتې یو نسي چرمخکې ده دلته دې سورو ټپونو له سره به زه راغلی یم وایي دا د شپې سر دې نه لازم زمواري خو تا غشتی موږ به یا اخلي پخلي کوو یا به سوټې تپو نازي مبارې اخېسته د سوټو کار مال راکړی دی او هغه اخلي پخلي ټول ورځان په سکه کې موړ کي مخ په هغه همتل هوا ته وګوره خو پرېږده چې هغه سره ناست یاست سکور مخې سره به ناست دي پشلک خانتاسي ته وتپه شا به زه نورې به او نه بس نورې خورې مه راوړه باندې زه به د قیامته پورې لګیم زه به چې د مونځ اودس نه کوم ټولې جامې مې بېلمازه شي پشلک سوټه ولګه دې خوا دې خوا مور شامل ټکي نه ته ورته یاد شوي بچې ویم ته لا زما نه ډېر کشر یې لومبې حق زما دی بیا الله ماما خورې پې ونښته ارغې سینګې یا دا خو داسې دي مېلمانه دي وړاندې کاڼه دي مېلمانه دي نه تاسو دا بچو د زما خالي تربیت نه دي کړي کړی دی خو ستا نه هغه بدللي ته به چې ما ته ښکاره پناه کېدې بدل چېرته پاتې بیا حاجي صاحب ستا د دې لمسۍ دې هم سترګې ړندې شي نو خو د دې ګاونډ نه راتله نو سترګې سله سرې کولې هلکان خو به دغه نخرې پېخرې کوي نه بابا بای مونږ خو ورته پسې نه راغلو ولېږه راشه زه د کور هر څه ښیم راشه کیلې د مونږ وینې ما ته ګوره ما ته تا ته نور څومره وګورم تا ته په کتو مې د سترګو هغه سپینم تور ووایم سمه شه ګورې سمه شه سمه شه په ایمان که نه یا لکه څه چل دی خو ګوري دا ته سترګې دا ځان ته پښتانه وایي دا زه رالمه دا چې موږ ته چا ډېر سټوپېټ خلک د سټوپین نه به مې زیاتې سټوپې څه ته وایي لورې پرېږدېږه راځه که نه 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 دا تاسو داسې خلک یې چې مېلمانه راشي نو تاسو د کور نه په زور رسوئ خیر دی حاجي صاحب خور مې شټ اپ یو پیر مې ته نیکه وچی زه نو زه په خبره پېښه ته پرېږدې که نه موږ د حیا او د پښتو دې جولې ته مې وګورې رادې کېنه مړه لمن دې سورې ده د لمنو قصې قطعدې نه دي دا عزت هم راله که مونږ خو د له په مینه دللو بیا کېبن یو بوټي خبرې به وکړو وایي د خان ساسیل د خدای بیړي ته پکې تاسو مېلمانه د کور نه خیر دی صاحب که نه دا مې خور ته سترګې مرګې واري نو هغې له فقار ورغلې یا خانه زما سترګه هسې رپي زما څه کار دی چې هغې ته ما سترګې والي خو زما ګاونډې وه یم حاجي صاحب ما ته پته لګي خیر دی یم زه څه نه یم راځه نه نه ډلډو
نه درشه بدلی ښه زه لاړم یاره مینه ته ټکوم کنه مړه والله راځه را پیاله کې راځه جینې راځه خیر دی داجی د دې کوکا کولا دی بوتل ممنه د دې ګل خان ممنه خازه بزاته چې زو بچینو راځه امه کیسه راځه نو خوري غوري ښا نو خوري تاسو نه هاي راځه خیر تمام پتو بوتو بي نتلمه خو ګل خانه دا څه کوي دا دې مې کنه راځي ته دا کوټه ده ښا زما سره دا خو ما را روانګي تم د سره نه